او د دې سره سره د سترې په اړه کې اوسو سنت ستر دا معنی چې کله سړی مونږ کوي دی مخله به وشي ودرې ستن یا دیوال نږدې ودرېدل ابن خزیمه روایت نقل کړي رسول الله فرمایي مونږ مکو الا الى ستره مگر خامخ ته سترې لا ودرېګا هغه فرمایي دا دلیل به خبره باندې چې نیول د سترې دا واجب دی د هر سړي لپاره برابر خبره ده کدا په سفر کې کدا په حاضر کې نارینه یو کدا زنانه مسجد کې بغیر د مسجد نه د نبی صلی الله علیه وسلم ملګر به ډېر اهتمام کو دویم سنت طریقه بری سترې کې دار شي انسان ورته نږدې ودرېږي لری بورانه ودرېږي دومره اندازه کې چې به الته سجده لګي سره ټکر نه راشي دریم سنت طریقه بری سترې کې دا چې انسان به د سترې نه دی خو او د خپل ځان نه مخ کې څوک پریدي نه چې د مخې له تیر شي رسول الله فرمایي چې کله به تاسو کې یو کس مونږ کوي نو مونږ دوی کې سترې لو نږدې دلته ودرېږي او یو کس نه پریږي چې هغه دوی د سترې مابین کې تیر شي ابو داود ابن ماجه ابن خزیمه درې وړو دا روایت نقل کړی دی صاحب د کتاب دا خبره ذکر کړې ده موږ چې ډېر انسانان ګوري دي سنت نه الله محروم کړی دي کیسه کې نه بلکې د پوړانه کې چیرته وسړې اهتمام نه ستریو کې اغله په بد نظر باندې ګوري شله کستانه به عجیب کارونه پرې مانځي کې ولیدل حتی علماء دالی کړي چې وسړې په دشت کې یو د سره بالکل د شی ویني چې مخې لنال کې دا ورته منځو کې کرخه دی او باشي یا د سی اوګدا او یا د شی ارزنه او یا د محراب او منبر د محراب په شکل باندې ځکه دا محمد رسول الله سنت ته او کلک سنت دی انسان به د اهتمام وکړي فائدې څه دي یو پیدا پکې دا چې د رسول الله په سنت باندې د شریع عمل وکړي او د رسول الله په سنت باندې چې کله شریع عمل کوي داغه چې انسان زیبه کم زی جنت دویمه نشه مزیدار پیدا پکې دا چې د انسان د موږ به الله د ابلیس علیه اللعنت د وسوسو نه ساتي د زموږ وسوسه به منظور کې چې دا وسوسې دی او دا پریشانې نه دی او دا یو خبره ده او دا بل خبره ده اوس کور کذا د کمالیات کو هغه دکانیات کو بل وجدا چې موږ د رسول الله د سنت لحاظ نه ساتلې هغه دا چې ستري لولان نه که ستري لمغه چرته ودرېدو الله رب عزت به دې شنه موږ ساتي دریم ناشنا پیدا پکې دا چې داستا مخله څومره انسانان تیریږي هغه به مشکل کې نه راځي ځکه ستا مخله ستر د لکه د سپیکر ډنډا یستنه نو کوم خلک چې هغه مرور کې زی راځي هغه له بس تکلیف نه لیکن که سړی چیرته اوس په حرم کې الته ډیر خلک دی د حج عمره د پر راغلي به بس شل کېږي نو الته به بدی باندې عمل کوه چې فتقوا الله ما استطعتم دلنا نه بیریږي چې مشستا طاقت وي الته چونګې مخلوق زیاده که مخله تیر راتل شو ان شاء الله سم منعت بني په خلاف د نور جماعتونو